نن په هغه مناسبت راټول شوي یو چې زمونږ یو ورور زمونږ نه یو کال مخکې جدا شوی او موږ د هغه په ژوند هم راټول شوي یو په دې ځای باندې په اولني ځل او دا د هغه اولنۍ برسي هم ده نو په هغه حواله سره موږ راغلي او موږ د خپل ورور ته یو یاد دهاني کوو چې که ته نن په موږ کې موجود نه یې نو ستا فکر ژوندی دی که ته نن په موږ کې موجود نه یې نو ستا سوچ ژوندی دی او انشاءالله دا تسلي ورکوو د ده د جنازې د قبر په غاړه ده له تسلي ورکوو چې انشاءالله چې د باچا خان د قافلې یو سپاهي ژوندی نو عرفان به هم ژوندی د عرفان کور به هم ژوندی او د عرفان د چا اشنا هم نشي ختمولی عرفان یو داسې سوچ و چې دا د ختمولو نه و که دا د ختمولو وی نو څوک به دلته نه وی راغلی خو دا د ختمولو سوچ نشتی نو زه د هغه کورنۍ له د هغه باقي پاسماندګانو له دا تسلي ورکوو چې موږ خو ټول عمران نشو جوړېدی خو د عمران صاحبه د په لارې د تګ خپله وفاداري ښایو چې څو پورې ژوندي یو عرفان به ژوندی ساتو چې څو پورې هم وس کېږي د عرفان سوچونه او د هغه مور او د هغه بچو ته موږ دغه تسلي ورکوو چې که یو عرفان نشتی نو د عرفان ډېر وروڼه د هغه په شا ولاړ دي او انشاءالله موږ به ستاسو په هر سخته هر درد کې هر تکلیف کې ستاسو سره ملګري یو او یو هم داسې ځای به دی چې په هغې کې به موږ تاسو بیا پرېږدو او موږ به ستاسو نه په شا ځو نو الله پاک دې دله جنت فردوس ورکړي الله دې د معافرت نصیب کړي او الله دې ده زموږ سره ډېر ستړي کړل دی الله دې وله دلته خوشحالۍ ورکړي او دا د آرام او سوکالۍ ځای دی زموږ یقین دی چې د هغه کومه خوی او آداب و هغه به په آرام کې خو موږ د پروردګار د سوال کوو چې پروردګار عالمه که داسې څه ګناه د عرفان نه شوی موږ د هغې دپاره معذرت کوو موږ ټول دا راغلي مسلمانان وروڼه چې څومره ملګري یو د هغه د معافرت دوا غواړو نو پروردګاره هغه له په هغه جهان کې آرام او سکون دا زموږ یقین دی چې تا به ورکړی خو ته یې معاف